دوه ورځې مخکینۍ خبره ده کوم ملګري چې دي جومات کې هغو ته معلومه وي سهار مانځه له زه راتلم زما کشری زوی چې ټول نه کشر ځان سره نه راولم جومات ته نه هغه جړا شروع کړه وایي زه راسره ځم راځه ځان پسې مې شاته دلته ودرو نو هغه چې ولد ضالین نو دومره په چغه امین ووایي دومره په چغه چې زه څه او چې څنګه امین ووایي به یې شروع کړه قل هو الله احد الله په زوره او زه په دې منځه کې دا لږ غلی شه خو کار یې غلط نه دی خو لکه ماشوم د هغوی زه لمونځ کوم لمونځ کې چې امین ووایي په امین پسې به سوره اخلاص وایي دا د هغه ذهن دی چې سلام مې وګرځو نو اوس ما چې یالله بس استغفر الله استغفر الله ومن ته سلام اوس ماشوم دې مې راځم بهر مو ته لکه ما ته څه کې زمونږ دا خلک دې قصو سره نه دی عادت اوس که دا ماشوم دا کار د عربو په جومات کې وکړي نو ټول ورته ګوري ماشاءالله لوی سړی شي ډېر ښه او یو به بله په سر لاس راکاږي بل به بله په اوږه لاس راکاږي بل به بله سر ښکلی او الله دې نیک عمله لوی کړه والله دې داسې والله دې داسې د دې نه دوه هفتې مخکې دا خبره دوه هفتې مخکې زه چې کله ناکله د دې عربو صفت وکړم خصوصا د دوی که نه هسې نه کوم زه سحر مانځه ته راتلمه او ما سره ما دا بچي ما زامن مې جومات ته راوستو سهار مانځه له یو نشهیز روان و داسې تېرېدو په لار به لار مې دلته تیاره ده لیفټونه هم تاسو ته ښایي دې روډ باندې خراب شوي توره تیارې بلکل هر څه غلي غلي و زه مانځه ته روان و نشهیز پکې داسې په دې کوڅه کې روان نو د لرې نه ماته دا وایي ماشاءالله ماشاءالله تبارک الله وایي ته په لوی خیر باندې چې دا واړه واړه ماشومان ته جومات ته روان کړي او هغه جومات ته نه تو هغه نشهیز په کوڅه کې ورننوتو چې نشه منشه یې کول خو دی ماته وایي چې ته په لوی خیر باندې چې ته دا واړه جومات ته بوځې دا خلک پوه دي په دې او زمونږ دغه که ماشوم دې جومات ته راوستو ځان له دې جاهه وکړه ما یو پیر د دغه سره مونځ کوو په اسلام آباد کې د الشیخ العلامه ډاکټر فضل الهي حفظه الله لوی عالم دی دلته دی ډېر وخت پورې په جامع امام کې استاذ ومو نو هغه چې کله دا خطبه ختمه کړه نو ماشومانان د هغه په جومات کې ډېر وو او دا هغه دې خلکو ته راولي هغه دا خبره کوله نو جومات کې ماشومانان ډېر نو بعضو پکې خبرې کولې یو بل سره نو چې کله خطبه یې ختمه کړه او بیا مونځ شو نو شیخ بیا سپیکر راواغست زه بلکل د مخامخ سب کې ورته ناست دا شیخ وی دوه خبرې یادې کوي نن وی ما د ماشومانانو بعضو اوازونه واورېدو زنانو ځای به کوو شاته زنانو ځان سره ماشومان راوستو او شور کوي حرم کې هم تاسو به شور اورئ وی دوه خبرې واورئ دا ماشومانان چېرته منع نه کوي د جوماتونو نه سمال او موته نه وي دوی به دلته زموږ په ځایونو کې ولاړ وي یوه دا خبره وکړه دویمه وی چېرته د دوی مور پلار ته به په داسې نه ګوري چې سترګې به یې راوباسئ یو کس به هم د دوی پلار ته که د ماشوم د پلار سره راغلی نو پلار ته به ولې نه ګورئ او که د مور سره راغلی نو خویندو ته دا وایم چې مور ته به ولې بد بد نه ګورئ ماشوم دی وشول خبره ختمه شوه او زمونږ هغه سر پیسې چې راواړي دا پلار غریب وایي چې دې نظرونو ته وګوري هر طرف نه به غشو ویشتی کېږي یوې سوال یې نه راولي که نه نو اوس دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس که دا کار موږ وو هسې څه دی خیال وګولا که زه چې د سجده باندې به ماشوم راته به وګوري او زه سجده اوږده کړم شاته خلک به څه وایي نه دي خبر د دین نه اصل دا دی چې موږ د دین نه ډېر لرې پاتې شوي دین مو خوښ دی د دین دپاره الحمدلله پښتانه قرباني مو ورکوي پښتون ګورې په دین باندې هر څه قربانوي مال بچي سر وینه هر څه خو افسوس دا دی چې پښتون په دین پوهېږي نه په هغې کې یو غټ لاس د علماو د مولیانو دی چې دوی ورته صحیح دین ښوولی نه دی او دویم زمونږه ګناه ده چې مونږ کوشش نه دی کړی چې صحیح دین معلوم کړو نو الله یې زموږ په حال باندې رحم وکړي